ګاجر خوړل انسان ته میډیکلی کمې فائدې ورکوي. د ټولو نه اول انسان چې کله ګاجر خوري نو په هغه کې دننه بیټا کیروټین ورته ویل شي. هغه دی پکې چې دا د انسان په وجود کې دننه وټامین ای ته چینج شي او کله چې وټامین ای ته چینج شي نو د انسان چې کوم نظر دی په هغه کې زیاتوالی راولي او د کمیدو نه بچ کوي. دویم په دې کې پوټاشیم ورته ویل شي او انټي اکسیډنټ ورته ویل شي. دا دی پکې چې دا د انسان د کم بلډ پریشر نه بچ کوي، کم ته چې هاي پوټنشن ویل شي او د دې سره د انسان چې کومې د زړه بیماری وي دا غنه هم بچ کوي، کم ته چې کارډیوواسکولر ډیزیز ویل شي. او درېمه فائدہ دا ده چې د کې دنه وټامین بی کمپلیکس ورته ویل شي. هغه دی پکې چې دا کله انسان ته ملاويږي نو د انسان په وجود کې کم نروي سیستم ورته ویل شي، کم چې پیغامات د یو ځای نه بل ځای ته وړي هغه مضبوطوي او د دې سره هغه زنانه کله چې حامل شي او دغه په وجود کې د وینې کمې راځي، کم ته چې ایچ بی لو ویل شي یعنی هیموګلوبین، نو دا هیموګلوبین هم زیاتوي او د وینې په زیاتوالي کې مدد کوي. او د دې سره څلورمه فائدہ دا ده چې د کې دنه وټامین سی ده او کله چې دا انسان ته ملاويږي نو د انسان په وجود کې امیونټي ورته ویل شي هغه مضبوطوي. یعنی کله چې د انسان په وجود کې امیونټي مضبوطوي نو د بهر نه بیماری په اسانتیا سره بیا نشي راتلی، نو هغه امیونټي انسان ته مضبوطوي. د دې سره که انسان بوډاوالي طرف ته رواني کم ته چې ایجنګ ویل شي او د دې سره دغه په مخ باندې داغونه یا ایک نیوي نو د دې په کموالي کې هم مدد کوي. نو خامخا تاسو هم ګاجر خورئ، خپل ماشومان ته هم ګاجر ورکوي، د هغوی د صحت لپاره به انتها زیات فائدمند دي. دغه شان میډیکل انفارمیشن د لپاره زموږ سره اوسئ او که چیرې ستاسو د صحت لپاره خالص علاجي زموږ نه پکار وي نو زموږ په واتساپ باندې تاسو زموږ سره کنټیکټ کولی شئ. او که چیرې ستاسو په ذهن کې څه ټاپک وي نو تاسو په کمنټ کې هغه لیکلی شئ. شکریہ. الله حافظ.